بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د کتاب لمړی باب او د لمړي باب بیا لمړی فصل د استعاذې او د بسمله په بیان کې. بسمله یعنی تعوذ او د تسمیه، د اعوذ بالله او د بسم الله په بیان کې دغه باب کې مسائل ذکر شوي دي. د قرآن کریم د شروع په وخت کې یعنی ابتدا د تلاوت بسم الله ضروری ده، نه اعوذ بالله، البته اعوذ بالله ضروری ده ځکه چې دا محل ده د تعوذ یا د استعاذې محل چې دا ابتدا د تلاوت ده، او د تسمیه محل چې دا نو ابتدا د صورت ده. ابتدا د تلاوت کاغه هر حالات وي، هر صورت وي، کاغه د صورت د سر نه وي، که صورت د منځ نه وي، د سپارې د سر نه وي، که د پاو نه وي، که رکوع نه وي، هر ځای نه چې وي چې مطلق د قرآن کریم تلاوت شروع کیږي نو تعوذ ضروری ده. او که چیرې دغه شروع بیا د صورت د سر نه و بغیر د صورت توبه نه، دلته بیا بسم الله هم ضروری ده. او په منځ د تلاوت کې یعنی په منځ د قرآن کریم کې چې د صورت سر نه وي نو هلته چې دی نو بسم الله ویل بیا اختیاري ده. او که وویل شي محتم بالشان هغه حدیث چې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کار شروع چې په بسم الله سره وشي نو هغه بهتره او غوره ده. د هغه حدیث په استناد باندې علما بیا د بسم الله ویلو طرفدار دي چې باید بسم الله هم په منځ کې هم وویل شي، خو که ویلی کېږي هغه اصول باید څنګه شي بیا پکې مراعات شي چې کوم اصول د بسم الله دپاره ټاکل شوي وي. که چیرې د صورت د سر نه تلاوت شروع کېږي د وصل او د فصل څلور قسمونه جوړېږي او څلور واړه جایز دي. او که د صورت د منځ نه شروع کېږي د وصل او فصل څلور قسمونه جوړېږي او دوه جایز دي او دوه ناجایز دي. که چیرې د تلاوت په منځ کې بل صورت راځي نو هلته هم د وصل او د فصل څلور قسمونه جوړېږي خو په څلورو کې درې جایز او یو پکې ناجایز ده. او د صورت برات نه که تلاوت شروع کېږي صورت توبې نه هلته هم لکه د صورت د منځ نه چې شروع کېږي دوه حالته پکې جایز دي او دوه پکې ناجایز دي. او ځینې علما د تعوذ د ابتدا د تلاوت کې ویل واجب ګڼي او حکم یې همغه آیات ده چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. او وجوب په همدې باندې هغه کوي چې لہذا الله تعالی حکم کړی ده نو لہذا ویل پکار دي. بله مسله چې دی د تعوذ یا د استعاذې الفاظ دي، غوره الفاظ همدا دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ځکه دا قرآني الفاظ دي، دا قرآني الفاظ دي. نو دغه آیات کې چې کوم نه چې د استعاذې هغه اهمیت او ضرورت ثابتېږي نو هلته هم دغه الفاظ ذکر شوي دي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کنه نور اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا دته ورته نور الفاظ مختلفو کتابونو ذکر کړي دي، جایز دي، جایز دي، خو غوره دا الفاظ دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا غوره الفاظ دي. په نورو الفاظو باندې ویل دا جواز لري خو بهتر کوم الفاظ دي؟ دغه الفاظ دي، ځکه بهتر دي چې دا خپله قرآني الکلمات دي. صحیح شو؟ د بسم الله موضوع بسم الله ابتدا د صورت سره کې دا ضروری ده. او په دې کې هغه فقهي اختلاف ته ما مخکې اشاره کړې وه. امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې بسم الله جز د قرآن ده. بسم الله
جز د قرآن ده، یعنی په ټول قرآن کې که چېرته یو ځل وویل شي ځکه قرآن سره یو ځل نازل شوی. امام شافعي رحمه الله او ورسره ځینې نور امامان په دې باندې قائل دي چې بسم الله جز د صورت ده، یعنی د هر صورت سره بیل بیل نازل شوی، هر صورت سره بیل بیل نازل شوی. ځینې وایي نه بسم الله یو ځل نازل شوی، خو د صورت د دوو صورتونو په منځ کې د فاصل دپاره ځای په ځای لیکل شوی دی چې معلوم شو چې دا صورت ختم شو او بل صورت شروع شو. هغې وایي نه بسم الله د هر صورت سره نه بیل نازل شوی دی، د صورت د فاصل دپاره نازل شوی، لہذا د صورت سره ویل هم ضروري او لازمي دي. د هغې په نسبت باندې که چېرته څوک په دې باندې قائل وي چې بسم الله جز د صورت ده او هر صورت سره یې ونه وایي، د هغې په نسبت باندې قرآن کریم ناقص ګڼل کېږي چې دومره آیاتونه دي کې نقصان راغی چې دا یو صورت په هر آیات په هر صورت په سر کې یو آیات کم شو چې هغه څه ده بسم الله ده. امام عاصم رحمه الله هغه هم د دغه نظر قائل ده، هغه هم بسم الله جز د صورت ګڼي. خبر اورسېدلې بسم الله جز د صورت ګڼي. خو زمونږ استاد امام عاصم رحمه الله ګوره پرونه ما تاسو دا خبره کړې وه، امام عاصم د امام ابو حنیفه استاد هم ده او د امام حفص استاد هم ده. امام حفص او امام ابو حنیفه رحمه الله دواړه هم سبق دي، د یو استاد نه سبق ویلی، هغه استاد څوک ده؟ امام عاصم رحمه الله. خو په دغه دواړو کې امام ابو حنیفه رحمه الله په دې قائل دی چې بسم الله جز د صورت نه ده بلکې جز د قرآن ده. خو امام حفص رحمه الله بیا په دې قائل دی چې دا جز د ځکه د خپل استاد خبره تایید کړې ده. دواړه شاګردان دي، یو په یو بل په بل، خو موږ غوندې نه و چې یو بل ته کافر ویلی چې ما استاد داسې وایي ستا استاد داسې وایي. اختلافات هم داسې خوند کوي. علمي اختلاف پکار ده، علمي اختلاف پکار ده، خو د علمي اختلاف نه بیا شخصیت ته غورځېدل، بد ردې ویل، یو بل باندې طعن کول، یو بل باندې ټاپې لګول، دا بیا موږ د دغې زمانې جاهلو خلکو کار ده. علمي اختلاف خو هر چا سره کولی شي. امام ابو حنیفه رحمه الله دوه قوي شاګردان، امام ابو یوسف او امام محمد، په ډېرې مسایلو کې تاسو د فقه کتابونه وګورئ وقال ابو حنیفه داسې وایي، خو وقال محمد ورسره نه مني. خو ابو حنیفه کله هم دی د مدرسې نه ونه شړل چې ته زما شاګرد او زما خبره نه منې تخته. او موږ چې څوک استاد سره لږ هغه وکړي نو اولنی کار هم دی چې نور خو د وس نه څه نه کېږي، دا بېادبه ده، بېادبه نه ده وروره، ماغزه دي پکې، ستا علمي هغه سره استدلال لري، قوت لري. کله کله بیا امام ابو یوسف او امام محمد یو طرف کېږي، دواړه د امام صاحب مقابل کې ودرېږي چې زموږ استاد یې ستا د استاذۍ په ټولو شیانو باندې دولاسي احترام، خو دغه ځای کې زموږ رایه تا سره مخالفه ده. او ډېرو ځایونو کې بیا امام ابو حنیفه رحمه الله خپل هغه نه رجوع کړې ده، بېرته د دوی رایې ته ترجیح ورکړې ده. دې ته وایي استاذي او شاګردي، او دې ته وایي علمي اختلاف. او همدقسې اختلاف ته چې ده نو اختلاف امتي رحمت چې ویل شوی دغه ده، رحمت ده پکې. ته د فکر ازادي لري، مطالعه وکوه، سنجش وکوه، دلایل را پیدا که، خپل استاد ته کښېنه وروره دغه ځای کې ته ستا رایه ماته کمزورې ښکاري. او استاد هم چې دی نو بیا چې واقعي عالم وي نو هغه د شاګرد په ملا باندې یو دوه ټکه وایي چې آفرین شه او په تا باندې شه، ستا خبره درسته ده. دا کار موږ څه کال نه اوس نه کوو، بالکل یې نه کوو. ښه هم پوهېږو چې زه په غلطه یم، یو خو نه پوهېدل خو بېله خبره ده که نه، پوهېږم چې زما دا رایه دلته درسته نه ده، دا خو زه کم راځم که نه، زه خو 2 منه یم پوره، نو دا 2 منه کېدل خو دا جنجال ده که نه، دا کم راتګ او دا ډېر نقصاني خبره ده. دا ماده د فکر نه وباسئ، بالکل د فکر نه دا ماده وباسئ. هر هغه څوک چې د مسلې عمق ته ورسېده ولو که ستا شاګرد ولې نه وي، د هغې خبره تاییدول، هغه تشویقول چې لا مخې ته لاړ شي، هغې کې دا استعداد شته، هغه تشویق کا، رهنمایي ورته وکوه، کتابونه ورته وښیه، لارې ورته وښیه. که خطا شوی کېدای شي خطا شوی وي، د خطا په صورت کې هغه ته قناعت ورکړه، دلایل دې ورته وړاندې کا. ته خو دا وایې خو دغه دلایلو په بنا باندې ما نو کېدای شي چې هغه ته قناعت ورکړې. نو مطلق
د کوتک استفاده چې ولاته خو زما خبره نه منې او هر څنګه زه چې هره خبره کوم نن سبا موږ په دې مذهب کې اخته یو زما خبره به حرف آخر وي کله کله خو د خپل خبره باندې دومره مینان شو چې نه د امام صاحب قول ته ګورو نه د رسول الله قول ته ګورو حتی د الله د قول سره برابر کو زما عمل به د کتاب الله او د سنت رسول الله خلاف وي خو چون ما کړی ده نو بیا خو په دې باندې کلک ودرېږم نو دا یو جهالت ده دا علمي جهالت دې ته ویلی کېږي ښه الله دې موږ تاسو د علمي جهالت نه وباسي او نن سبا دقه شي ته ډېر زیات کار روان ده شخصیت پرستي ته ډېر کار روان ده بس چې استاد څه وایي شاګرد به هم هغه وایي که استاد غلط شوی به شاګرد به هم غلطېږي د استاد مطلق پټو سترګو باندې تقلید ځکه استاد خو هغه استاد د هغه کتابونه ویل هغه کتابونه نو کېدای شي هغه یو داسې استاد نه ویل چې هغه کمزوري ته د هغې نه قوي استاد نه وایي خو د هغې نه قوي کېږي که نه دا امکانات خو شته او داسې نه چې بس هغه د ګاډۍ اس غوندې بس سترګې بندې چې کوم طرف ته دی روان شوی نه نو دا د الله تعالی استعداد درکړی ده داسې کار نه ده پکار نو خبره مې د هغه پورې راغله چې امام عاصم رحمه الله د دې قایل ده چې بسم الله جز د هر صورت ده خو دو شاګردان دي او دواړه د نړیوال شهرت لري امام حفص په قرائت کې او امام ابو حنیفه په فقه کې یعنی څوک د دا نه وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله ځینې خلک اعتراض کوي چې امام ابو حنیفه یوازې فقیه نه هغه محدث هم و هغه قاری هم و د قرائت سلسله وګورئ د امام حفص همدرسه ده او په محدثینو سلسله کې ډیر د احادیث هغه لري خو مشهور په فقه کې ده کنه امام ابو حنیفه رحمه الله دا مطلب کلم نه چې هغه یوازې په فقه باندې پوهېدو نو چې په حدیثو نه پوهېدو نو دا فقه مسایل د کوم ځای نه راویستل دا خو فقاهت ته ضرورت لري دا خو موږ د نو چې کتاب مطالعه کړی وی نه خو دا مسایل را استخراج کړي دي موږ دپاره کتاب لیکلی دی خو دا کتاب چې لیکل کېږي خو دا خو په علمي قوت باندې لیکل کېږي بل څوک دی ولیکي که نه حتی د هغې د امام صاحب د اقوالو نه د شاګردانو چې کوم کتابونه هغه کړي دي خپله امام صاحب مستقیما لیکل ګوره ډېر کم دي چې پخپله د مستقیما لیکلي لیکنه شته د څلور کتابونه قوي کتابونه خو د هغې هره خبره چې د هغې د شاګردانو د کتاب په شکل باندې بیرون راویستلی ده دا مسایل چې دي هغه داسې مسایل یو هغه درلوده حلقه یې درلوده هلته پکې مسایل څه کېدل زیر بحث نیول کېدل بهرحال راځو نو خپل درس ته نو امام ابو حنیفه رحمه الله او امام حفص رحمه الله هم دوره دي او د یو استاد شاګردان دي نور استادان شته خو په دغه یو ځای کې د یو استاد شاګردان تیر شوي دواړه هم درس تیر شوي دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله په دې قایل دی چې بسم الله جز د قرآن ده صحیح شو جز د هر صورت نه ده لہذا جمهور علما فیصله هم په همدې باندې ده چې بسم الله جز د قرآن ده نو موږ هم ځکه جز د قرآن ګڼو او که چا جز د صورت وګڼه نو په دې کې څومره غټه خبره خطرناکه خبره پکې د کفر او د عقیدې خبره پکې نشته د امام یو رایه ده امام ابو حنیفه استاد چې په دې باندې قایلو نو که زه ورته قایل شوم د دنیا پې ورانه شوله دنه د فتنې جوړولو دنه د جنجال جوړولو خو مهمه خبره پکې همدا ده چې کوم ځای کې جنجال نه جوړېده نه دی جوړېږي چې جوړېده نو تېر شه که نه ډېرې مسایلو کې سړی خپل هغه نه څه کېږي خبرو نه تیریږي خو جنجال او فتنه جوړول په اسلامي امت کې تفرقه جوړول او د خلکو په منځ کې بیا خاص کر بې علمه ټولنه کې چې دې په اهمیت باندې څوک نه پوهېږي یو له سره بسم الله در سره مني نه او ته ورته صورت سره ونښلو یا صورت نه بیل وایه هغه وایي زه دغه نه منم ته لا چې دی نو یو څوک مونځ در سره نه مني ته ورته 2 رکعاته وکړه 4 رکعاته وکړه اول خو به دې مونځ پې ومنه که نه نو دا مسایل دي په د جزوي مسایلو کې نښتل نو دا خبره نه ده او زمونږ دا ټولنه چې خرابه شوې ده اسلامي امت کې چې د اختلافاتو سبب ګرځېدلی ده ټول دغه جزوي او فروعي مسایل دي که نه په اصولو کې هېڅ څوک هم د بل سره اختلاف نه لري په فروعي مسایلو کې چې د هغې ارزښت او هغه په دې باندې نه ارزي موږ په هغې باندې یو بل باندې د لعن او د طعن د کفر او د مشرک او د بدعتي او د اسلام د اخراج قضیې چې کوو نو ته هغې مسلې ته چې ته وګورې هغه دومره مسله او ارزښت پکې دومره نه وي پروت ښه
نو الفاظ باندې مې خبره کول چې معتمد الفاظ چې دي بهترین الفاظ چې دي همدا دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دا خپل هم د قرآن نشه ده ثابته ده. خو کله چې وایي صورت شروع کولی شي نو بسم الله ویل هم څنګه دي ضروری دي. یعنی ابتدا د تلاوت کې اعوذ بالله ضروری او ابتدا د صورت کې بسم الله هم ضروری بغیر د صورت توبه نه. په اوساتو او اجزاو کې اختیاري ده. یعنی په منځ د صورتونو کې اجزاو کې په منځ کې رکوع آیات پاو نصف ثلث کې کوم ځای نه شروع کې د مطلب اجزا دي. اجزا د جز جمع ده، اوسات د وسط جمع ده. د قرآن کریم د منځ نه شروع کې نو الته چې دی نو بسم الله څه شی ده اختیاري ده او که وویلی شي نو بیا هغه د اصول مطابق به ویلی کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.